د امنیتي پیښو پر وخت کنټرول او مخنیوي برخه کې نوی اقدام. د غزني ښار د اوزو مجاهدینو ته لسګونه ارادي تیز رفتاره ځانګړي موټرسایکل وویشل شول. د غزني د امنیې قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز وایي موخه یې دا ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه او په ګڼه ګوڼه کې امنیتي پیښو ته پر وخت رسیدګي وکړي. د موټرسایکلونو له توزیع څخه هدف همدا ده چې هغو ساحو ته چې رینجر موټر رسیدګي نشي کولی، نو هغه ځایو ته همدغه موټرسایکلانو باندې زموږ امنیتي مجاهدین لري کومې ساحات یا د ښار کوڅې چې کوچنۍ وي تنګې وي د موټرانو تګ راتګ نه کېږي، همدغو موټرسایکلانو څخه موږ کار اخلو او هغه خپل هدف ته ځان رسوو. په ورته مهال د غزني ښار اوسیدونکي د جنایي پیښو مخنیوي برخه کې د پولیسو د مسلکي چلند او پر وخت مخنیوي برخه کې د ورته نورو اقداماتو غوښتنه کوي. من حیث یک شهروند ولایت غزنی خیلی از این پروسه استقبال میکنم. امیدوار هستم در همه عرصه‌ها مسئولین همیتو پیش قدم باشند و بتوانند که برای ما مردم امنیت را به صورت کامل و بهترین امنیت را برقرار بکنند. امیدوار هستم از این تجهیزات از این وسایل در بهترین وجه استفاده شود. مو غوښتنه دا ده چې مجاهدین چې دلته کوم ورځ باندې دوی په چکپینو ولاړ دي، دا زموږ د خدمت لپاره ولاړ دي او موږ باید له مجاهدینو سره څنګ په څنګ ودرېږو او له هغو سره همغږي سو. د غزني امنیتي مسؤلین وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو امنیت وګواښي. زیاتوي دا ډول موټرسایکلونه به په نږدې راتلونکي کې ولسوالیو کې هم امنیتي ځواکونو ته ورکول شي چې د دغه ولایت امنیت به لا نور ښه ډاډمن کړي.